ملګرو په ملک کې چې کومه مهنګایي روانه ده، خلک د لوږې د لاسه مري او طاهر خان له هغه داسې قسمه خوراکونه د خلکو مخې ته راوړي چې خلک هم په دې کې اریان کې چای په مونږ باندې څه دي او دا دې څه شروع کړي او دا څه روان دي. که د نن نه مونږ وګورو یو 15-شپږ کاله مخکې دی به مایک راغستی او د خلکو کورونو ته بتلو، کم غریب خلک چې وو د هغه اواز به چوتاو، مایک به ورته خولې ته نیولی او چا داسې چل وشو دا وشو. هغه خلک به هغه ویډیو به بیا ریکارډ کړه، هغه به ولېږله په ټیک ټاک یوټیوب د لارې. کم مسافر رونه چې وو د سره به مدد وکړو او زمونږ هم دا سوچ و چې دا هم ډیر زیات یو ښه انسان دی چې دونه د غریب سپورټ کوي دونه په سخت وخت کې، نو زمونږ کم ټول پښتانه چې دي هغه به دا سپورټ کاو. خو که اوس مونږ وګورو کله چې دا برابر شو څه الزامات پې هم دي هغه به مونږ سایډ ټکو، ځکه د جنید په کیس کې چې کوم قسمه خبرې په ده پسې کېږي د هغې کم حقایق هم اوسه پورې لا مخې ته نه دي راغل، ځکه دا په یو ځل ناست و د هغه په کور کې، نو د جنید کومه مور چې وه هغې په هغه وخت کې چې کومې خبرې کولې هغه به هم تاسو کتلی وي په ویډیو کې. خو هغه به مونږ سیټ ټکو، وخت د هغې ډېر وشو، که اوس هغې کې هر څه شوي دي او که څه نه دي شوي بیا به مونږ سیټ ټکو. خو اوس به راشو دې له چې اوس زمونږ وګورو خاص په پاکستان کې چې کم حالات روان دي، بیا خاص طور په خیبر پښتونخوا کې چې کم غربت روان دی، زنانت که تاسو وګورئ هغه په روډونو ته راوتي دي، کم د رزق دپاره کم د وړو یو بوری هغه کاسې پرې ورکوي، نو څونه خلک ورته هغه ولاړ دي. دله اوس دا په کار دي چې په دې سخت وخت کې هغه راشي که نه د دې غریبو خلکو سره ودرېږي که نه، کله چې د ده ضرورت و ځان یې پوره کاو نو هغه تلو هر کس سره به مایک به ورته نیولی. اوس دې هم دا راپاسي د غریب اواز دې چوت کړي، د غریب سره دې لږ مدد وکړي، په دې خپل ټیکیار دې داسې ډسکاونټ اپرونه ولګوي چې د غریب دپاره هغه څه پیده خو پکې وي که نه. خو بس صرف او صرف خپل جب ډکولی دی، خپل جب ته چل دی، د غریب هیڅوک هم پروا نه کوي. نو دغه کومه نوې ویډیو چې راغلو هغه هم تاسو کته مونږ تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.